سرکش صاحب 12 امامان علم الغیب لري او کنه یا هو یا نه جواب راکړه. دغه لاندې ملګري ته وایم اکمل صاحب ته اکمل صاحب سرکش صاحب وایي چې 12 امامان علم الغیب لري ته څه وایې علم الغیب لري او کنه؟ زتا تصوم ماته تاولم دا خبر کلیر کو علم الغیب صرف خودی سره دی علم الغیب یغفر یو دقیقه بس قربان دي سم بس پوښو مسلمانانو د ما دا کمره غټه کړی نو تاسو بیا ماته سره څنګه تاسو ماته بیا وایي چې شیا کافر دي دا خو جواب بیا ماته دغه راکاوه اوس د تعالی کتاب نه درته خیمه قربان دي سم ولا نه کوزای به جواب اله ولا داریګو نه په خدای قسم کې خبره به دلته ما کې شو داري سبا اکسپټ کا اپشن دی ما کې د شور راځي ودی الله بنده مسلمانانو راځي دا کس غلي وای چې کوزای دي سیده مایک خلاص پرې د خبرې مکو عقائد الایمان کامره می خلاصه کیه کاری سے اکسپٹ ہے اور آپشن اکسپٹ کا اغل اکاؤنٹ می څه بلاو نشته بره نشته دی یو قاری صاحب لایب نوځه بیا راسه راوخته دانی مهرباني کاری صاحب تاسو اوس دا وګورئ دوستانو دې ته متوجي سي دا وګورئ عقائد الاماميه دي 12 امامه او دي عقائد کتاب دا ورته وګوره اکمل صاحب ورته وګوره بیا داسې ونه وایې و سرکش صاحب مسلمان نه ده او څوک وایي دا موږ نه ورته وایو عقائد الاماميه نو خبره وره نو ته ماته د کتابونو مراوړه تاسو ته بدومره یو پرېږده دا کتاب درته وایم کې د څه شي لپاره مې کتاب درته راواخیستل عقائد الاماميه بين الاصيل والدخيل دا دي چا ده دي محمد حسين ترحيني لاندم بسراسة عقائد الإمامية بين الأصيل والدخيل محمد حسين ترحيني مركز الدراسات الفكرية بيروت لبنان دا په لبنان کې چاپ شوی دا کتاب اوس راځو دې کتاب شپېتمې صفحې ته راځو کوم ځای ته راځو شپېتمې صفحې ته راسه چا چې د 12 امامه او مذهب جوړ کړی دا مغه کس ته راځو نو تاسو دومره نه پوهیږئ چې تاسو ماته کتابونه راوړئ صبر خو وکړ دي تعالی ملا نه یې درته خیم بیا به ته ماته وایې چې تا دا خبره ولې وکړه په خپل ملا خو به باور لري په خپل محدث خو به باور لري مسلمانانو یو زه په کتاب باندې نه پوهیږم په کتابونو باندې چې ما غږی کې دې راوړل نماز زر کتابونه ویلې دي دا خلک خو پوهیږي د زړه سره کته نه پوهیږي دا خلک خو پوهیږي مسلمانانو وګورئ اقوال العلماء الاماميه سم د زړه سره ورته وګوره دي 12 امامه ودي علماء واقوال بان الائمه لا يعلمون علم الغيب امامان علم الغيب نلري وسګوره الشيخ صدوق دي شایو دي 12 امامه ودي مذهب جوړون کوي کس ده وګوره الامام لا يعلم الغيب امام علم الغيب نلري سرکش صاحب څه ویل مسلمانانو وای امامان ټول عالم الغيب بالکل ها وسګوري وانما هو عبد صالح دا یو صالح بنده ده يعلم الكتاب والسنه سی په قرآن او په سنت علم لري څوک سی وای دا دعوه وکړي د امامانو د پاره علم الغیب دا دعوه وکړي سی امامان علم الغیب لري دی الله خاطر وکړه دا الفاظ خو به ویلی سی فهذا کفر بالله دا وای په الله کفر ده ته قاری صاحب دا خبره وره ته زما یو جواب راکړه یو جواب زتان غواړم دا پرکړم تا ویل وای تاسو ولی موږ ته کافر وای خپل امام دي درته کافر وای
خپل ملا دې درته کافر وای. وخروج عن الاسلام عندنا دا ویل اسلام وتلی د پنځ تاسو ماته نه پیدا نسلم خجولې دی بیا وسوګره. وان الغیب لا يعلمه الا الله او څوک چې له الله نه بغیر دی بل چا دی پر علم الغیب ثابت کړی دا وای مشرک او کافر ده. بس خلاص شو خبره دې ختم شو وسوای مهرباني ته زما دا خبره وره چې زه شیعه یم زه څنګه کافر یم زه خدای منم او رسول منم 1,24,000 پیغمبر د الله چې کوم نازل شوی رسولان دي نبیان دي پیغمبران دي کم د آل محمد شو اهل بیت شو اصحابان شو زه ټول منم دغه په مطابق باندې چې بیا شیعه کافر دي نه په کوم مطابق کې ته شیعه دي ته مونږ ته څنګه شیعه کافر وي خلفای انبیاء منو خلفای انبیاء منو والدا خبر تکرار کوي او دی الله بنده انسان یې شراب دی خړلې دي نشه کې راغلی و مورید او جواب وره عائشه رضی الله عنها دي تا مور ده نشه چې دی شراب دی هغه د کافرانو دی هغه په هغه حالات کې نه راځي ته ماته څنګه وینې ته څنګه اسلام کې دا خبره هم حرامه ده چې ته یو انسان ته تا خبره تو راځي خبره وره کنه ته ماته ته لانجې کونجې کې چالو میکړل دی عائشه رضی الله عنها خبره سم ورته وکړه چالو میکړل عائشه رضی الله عنها دی مور ده او بالکل دی مور دی ولی مور نه دی د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم چې دی کنه ها د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم خزه دی د آل محمد خزه چې باندې مونږ غلطه نه وایو چابس مور دی د تا مور ده زما مور نه دی د آل د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ها صبر خزه دی او زمونږ په مور په ځای دی زمونږ قرآن وایي چې د رسول الله بیبیانی دی او مؤمنانو میندې دي تا مور ده اوس کنه د قرآن وایي نو صحیح ده کنه نو ته دا ماته کم جواب زه تانه کوم خبره ته جواب نه راکې ته زی کله حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها ته کله اصحابانو پسې زینو دا خبره زه نه کوم کنه ته ماته جواب نه راکې ایمان عایشه ده دی ما ایمان عایشه رضی الله عنها ده دی ما ایمان صحابه دي دی ما ایمان صحابه دي صحیح دی زمونږ ایمان سره ټول اصحاب کرام چې دومره صحیح وکنه نو بیا حضرت محمد صلی الله علیه وسلم اهل بیت څنګه شهید اوس غوږ دغه سرکش صاحب پاس ویل چې دولس امامان علم الغیب لري او د تا شیخ صدوق صاحب وایي چې څوک د عقیده ولري دا کافر ده دا سرکش صاحب اوس کافر ده که مسلمان ده ته خبره ووره ته زما خبره نه اورې کنه ته خپل ځان نه بس لګیای نو دا خبره خو ټول نه منم کنه ها ته ماته جواب نه راکې ته زی خپل خبرو باندې دی ته زی خپل خبرو باندې ته خپل خبرې چې کینې موږ ته فائدہ سره غټلو یو د کلیسا مزور می په داسر وی صلی الله اکبر باندې وایسته خبره ووره ته موږ ته کم په مطابق کې ته کافر وي دی الله بنده پته دی ما په دې سوال پوهیږي کنه پوهیږي دغه سرکش صاحب درته وایي یو خبرو کو کنه چې تا شراب اسکلې دا خبر اسلام کې حرام دی ته یو انسان ته جواب سوال جواب تر دې تا غته شراب اسکلې دا حرام دی متعه دا خبره هم حرام دي ته غټ مولای په دې خبر ته پوهیږي دا په اسلام متعه څنګه ده متعه روا ده په اسلام کې داعش موضوع حرام و نه حرام وتلاړل سرکش صاحب وزله دنه دا پختنه کومه دغه سرکش صاحب ویل چې دولس امامان علم الغیب لري او شیخ صدوق صاحب ورته وایي چې څوک د عقیده ولري دا مسلمان نه ده د اسلام وتلی ده او دا کفر ده په الله آیا اوس د شیخ صدوق صاحب رښتیا وایي او کړي دا سرکش صاحب رښتیا وایي مهرباني وکړه د تشیع کومه عقیده ده تشیع کومه ده په غیب باندې انت صلي على النبي انت دالان دي کس کړی سرکش صاحب تا ویل چې دولس امامان علم الغیب لري تا شیخ الطائفه شیخ مفید دی او شیخ صدوق دی دواړه وایي چې امامان علم الغیب نه لري که څوک وایي چې امامان علم الغیب لري دا وایي مسلمان نه ده اوس ته پوهیږي او که د تا د مذهب جوړونکي علما پوهیږي مهرباني وکړه موږ ما کې دا ده په غیب باندې دي قیامت موږ غیب دې مونږ نه دي لیدلې راتلونکي دي نصیب هغه دی الله بنده دماغ خبره نه ده چالاکي ما کوه ارکاشا ما تا ته نه دی ویلي چې ته په قیامت لري ایمان لري دا علم الغیب ما دي 12 امامانو پختنه کړي
آیا امامانو علم الغیب درلودل بېشکه سیز لرل بېشکه دې کې څه شک وکړه یعنې غسره تشیع سره تعلق نه ساتي څنګه غیب باندې ایمان شیخ صدوق صاحب درته وایي دا کافر ده دا سرکش وایي کافر ده مسلمان نه ده څوک چې وایي داسې عقیده لري وباندې د کفر په دغه تو مدینه مخکې لګولې کا چې ما باندې ځکه په دا استاد ته څه وایي شیخ صدوق دې رښتیا وایي که دروغ وایي غیر اختیاري دروغي ما غوښتل نشته چې ما ته پته کې کاوه دا ځکه کومه دي چې باندې ما ته کفر نه ځکه د قرآن سره د کار ستا سرکش صاحب له قرآن کریم سره د کار ستا له قرآن کریم سره د کار ستا ولې نشته قرآن کریم یو دقیقه په قرآن عظیم شان کې الله جل وعلا سورة النمل کې یو دقیقه آیات درته راوړو یا به ما یا تاوري اوس ګوره الله جل وعلا په سورة النمل کې وایي قل لا يعلم اې ما پیغمبر دی خلق ته وایي لا يعلم هیڅوک علم نه لري من فی السماوات چې څوک په اسمانو کې دی ومن فی الارض او څوک په ځمکه کې دی علم والارض الغیب الا الله علم الغیب یوازې له الله نه بغیر اې ما پیغمبره د دنیا انسانانو ته وایي چې علم الغیب یوازې الله لري له الله نه بغیر چې څوک په اسمانو کې دی نه هغه لري چې څوک په ځمکه کې دی هیڅوک علم الغیب نه لري دا قرآن اوس ته منې دې آیات په مطابق پروردګار عالم چې علم غیب لري دا علم الغیب د خپل نبی ته د خپل ولی ته نشي عطا کوي کمزور دی یو دقیقه اوس کوم ځای ته لاړل یو عطائي ده بل رسول الله انبیاء وته علم الغیب الله نه ورکوي بلکې الله جل وعلا اطلاع على الغیب ورکوي اوس لکه نبی علیه الصلاة والسلام ته الله بعضې انبیاء وته د علم الغیب هغه بعضې برخې اعطا کړې ورته ښودلې دي په ذریعه د وحي هغه علم الغیب نه پاته کیږي اوس ولی دی لکم ځای پکې راوستل ولی ملی صحابي او امام دې ته الله جل وعلا علم الغیب نه ورکوي نه نبي ته ورکوي بلکې نبي ته په ذریعه د وحي باندې بعضې خبرې ورته ښکاره کوي چې ګوره په سبب دا کیږي الله یې خبروي په خپله نبي نه وي ورباندې خبر په خپله باندې نبي ورباندې نه پوهېږي بلکې په ذریعه د وحي الله جل وعلا جبریل علیه السلام ته وایي چې ورسه د ما نبي ته د ما رسول ته هغه ته وایي چې دا کار به په راتلونکي وخت کې داسې کیږي هغه ته اطلاع علی الغیب وایي چې هغه نبیانو ته الله ورکوي امامانو ته له کوم ځایه په دې آیت کې خو الله جل وعلا نه امام ښودلی ده نه بل څوک ښودلی ده امام چې ته وایي علم الغیب دا کوم امام ویلی دي چې زه علم الغیب هم سرکش صاحب ما ته خو په اهل بیتو خبرې کوو راځه الله ولي منې که نه منې څه شی الله ولي منې الله ولي منې څوک وای الله ولی منی قاری صاحب بالکل الله دې موږ ناصر او مددگار ده بالکل څنګه د تا ناصر او مددگار دی داسې دغه د خپل کوم د غیب علم دی مولا امیر المؤمنین منتقل شوی دی ولی دی خپل ولی دی دا الله ولی دی نو زه خو د زړه سره او سرکش صاحب سبحان الله د امام شافعي صاحب خبره ده ویله هر عالم سره سمې بحث کړې ده ماتې مې ورکړې ده خو له هر جاهل سره سمې بحث کړی ماتې را کړې ده زه د علي رضی الله عنه په ولایت کې ما د علي رضی الله عنه په ولایت کې زه خبره نه در سره کوم علي رضی الله عنه د الله ولی ده بلا شک او شبهه د ما علم الغیب کې له تا سره خبره ده کوم امام درته ویلي چې زه علم الغیب لرم هو د الله بنده ته دولس امامانو په ولې نه ورځيه او رب مو په سترګو وړاندې کړه او په خلو ګونګیان سیه او رب جل وعلا مو د سرطان په مرض اخته کړه دا د امامانو په خوا ولې نه ورځي د اهل بیتو په خوا ولې نه ورځي چې امام ویلی دی چې زه علم الغیب لرم امام علي ویلی زه علم الغیب لرم امام حسن او حسین ویلی زه علم الغیب لرم د امامانو په خوا ولې نه ورځي د اهل بیتو په خوا ولې نه ورځي وسرکشه اهل بیت چیرې دي اهل بیت چیرې دي
اهل بیت چیرې دي؟ ګورې مسلمانانو دغه سړي وویل ابل کس راغله چې ته وایې موږ ته ولې کافر وایې؟ ما ورته ویلې چې زه نه درته وایم بلکې شیخ مفید دې درته وایي چې څوک امامانو ته علم الغیب ثابتوي دا وایي کفر ده، دا سړی وایي کافر ده، دا وایي له اسلامه وتلی ده. ښه زه په دې ځای کې کافر یې په څه سبب یې؟ تا ته خو خپل امام ویلی دی، خپل محدث مرجع دی درته ویلی دی. او دی الله بنده دا څه سرټمبه انسان یې؟ اوس ګوره سرکش صاحب 12 امامان منې که نه؟ سرکش صاحب 12 امامان منې که نه؟ تابس په دې 12 امامانو کې کوم امام درته ویلي چې زه علم الغیب لرم؟ ماته ریفرنس دی اول نسل تر اخر امام مهدي پورې ټولو درته ویلي دي؟ اټول دي ویلي نه اټول دي علم الغیب. نو تا ته کومه چې عالم شولې چې هغه علم الغیب لري چې هغه درته ویلي نه دي؟ مسلمانانو یو دقیقه مسلمانانو راسه زه د امام قول د امام صادق علیه السلام قول در وکړم چې هغه وایي زه علم الغیب نه لرم. مایک دې بند کړه مسلمانانو دې ځای ته غوږ سیه د دغه العقائد الامامیه د 12 امامه و عقائد د دې کتاب کې تاسې غوږ سي دا د امام مهدي بیزاری دا سرکش وایي دا مشرک او له اسلام خارج وایي چې وایي تر امام مهدي پورې امام مهدي د په کتاب کې وایي چې زه علم الغیب نه لرم. وروسته ورته راځم. ښه راځو اول امام صادق علیه السلام ته. مسلمانانو وګورئ دا عبارت درته معلومیږي که نه؟ هل الائمه يعلمون الغیب؟ وایي آیا امامان علم الغیب لري؟ روي الكليني عدة روايات عن الإمام الصادق عليه السلام ينفي فيها علم الغيب. كليني دي وكافيك رواياتنا را نقل کوي چې امام صادق عليه السلام وایي چې موږ علم الغیب نه لرو. دی الله بنده چې نه خپل امام مني، نه قرآن مني، نه صحابه مني، نه اهل بیت مني. اوس وګورئ وفي رواية أنه عليه السلام په بل روایت کې رد على أبي الخطاب الذي كان يروج مثل تلك الإشاعات. امام صادق عليه السلام په أبي الخطاب باندې دا یو لوی رافضي شیول دی به دا خبرې کولې چې امامان علم الغیب لري. نو امام صادق عليه السلام په هغه باندې رد کول. فقال واما قوله إني قلت أعلم الغيب وای دای په ما پسې دا خبره کوي چې زه علم الغیب لرم. فوالله الذي لا اله الا هو ما اعلم. نعره تکبیر الله اکبر ولله الحمد. وای دی ما دی قسم په الله وی امام صادق علیه السلام وای چې زه علم الغیب نه لرم. دا یو دقیقه. فوالله دی ما دی قسم په الله وی فوالله الذي لا اله الا هو دی ما دی په اغرب قسم یې اغنه بل خالق نسته. ما اعلم وګوره دا بل صفحه ترازو فلا اجرني الله في امواتي ولا بارك لي في حياتي. الله دې ما مړو ته اجر نه ورکوي، دې ما ژوندو ته دې الله برکت نه ورکوي. ان كنت قلت له کما چیرې وای دا خبر ورته کړي زه علم الغیب لرم. الله اکبر. دا پسې وګورئ مسلمانانو دی مهدی خبرم ام دلته راځي. دلته چا ګوري مما خرج عن الامام المهدي عليه السلام ردا على غلات ام دغه شي غلات وته وای او شي ورته ویل جواب ورکړل په کتاب کې یا محمد ابن علي تعالى الله عز وجل عما يصفون. راځه وګوره ليس نحن شركاء في علمه موږ دی الله په علم کې شریکان نه یو ولا في قدرته نه په قدرت کې بل لا يعلم الغيب غيره بلکې هیڅوک له الله نه بغیر علم الغيب نه لري. كما قال في محكم كتابه لك څنګه چې الله په قرآن کې ویلي دي لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله. مهدي دی وای زه علم الغيب نه لرم. امام صادق عليه السلام وای زه علم الغيب نه لرم.
دا ټول امامان او تو وایي هغه علم الغیب لري. اوس د دې جواب دی راکړه مهرباني د امامانو باندې در سره وغږیږه ډوزې بنه ولې نه عمر جان لږ صبر وکړه هغه به وروسته راخلو مهرباني قاري صاحب دې تللی دی هغه ته تللی سفارت ته تللی غار سمرا ته لاړ سرکش مهرباني مخته راسه څنګه لکه سنی سولې د تکال راو بل سکیده صحیح وا بل کس کاری سے بل کس د دنه د یو بل سره په یو بل کې اتفاق نشته دې خو خبره داسې دی لکه بړستنه کې پروت هغه که په څو خبرو لما سره اتفاق وکړي شاید مسلمان ده کوم عقاید سي د شرک او د کفر نه لري موږ ورته مشرک او کافر نه وایو که کوم عقاید مسلمانان لري اهل بیت درلودل کاغه عقاید لري هغه شاید موږ ورور ده لیکن دغه سړی وځي تاسو ټول په مخ کې ویل سي امامان عالم الغیب دي دولس امامان ټول علم الغیب لري اوس د کتاب وای امام صادق علیه السلام وای علم الغیب نه لرم امام مهدی دی وای علم الغیب نه لرم او تو وای علم الغیب په کوم دلیل امامان دي رښتیا وای کتر رښتیا او یا به غالبا تتر دي ټول امامانو لوی عالم یې د سنی د سرکش مهدی په خدای راځه په خیر سرکش صاحب راځه وای را سره د کفر نه دی واوړه لدی شرک نه دی واوړه راځه کول غوندي را سره مسلمان سره قاری صاحب میسج لګو ګوره ګول غوندي را سره مسلمان سره او ګول غوندي اسلام را سره قبول کړه یا الله جل شایسه دی اهل بیت حقيقي دین تراسه شایسه دی اهل بیت حقيقي مذهب تراسه شایسه دی اهل بیت حقيقي عقائد و منه اې دی الله بنده په چا په روان یاس طول عمري دي صحابه باندې لعنت ویل ټول عمري په صحابه توهین کول ټول عمري دي صحابه ګستاخی کول ټول عمري دي صحابه په شان کې بد ورد ویل په دې در باندې تیر کړی دي راس امامان سوای قران سوای اهل بیت سوای هو دي الله بندگانو والله دي خیر اراده درته لرو په الله قسم دي خیر اراده درته لرو